درنو لیدونکو السلام علیکم. کابل نړیوال هوایي ډګر ته ښځینه پلټونکي هم بیرته خپلو دندو ته راګرځېدلي دي او کار یې پیل کړی دی. دوی داسې مهال دندو ته راځي چې وړمه ورځ سرحدي پولیس هم د دغې هوایي ډګر ساتنې ته له کورونو راغوښتل شوي وو. د اسلامي امارت دا کار په ټولنیزو رسنیو له تود هرکلي سره مخ شو، خو زیاتوي چې باید د ښځو په وړاندې سختګیري کمه کړي. بلخوا د امریکا د دفاع وزیر جنرال لوید اسټن په یوه تازه مرکه کې ویلي چې امریکا اوس د 20 کاله مخکې په پرتله ډیره خوندي ده. نوموړي زیاته کړې چې د 2001 کال په پرتله د امریکا دفاعي او دغه راز د دوی امنیت ته د متوجي خطرونو د کېدلو وړتیاوې زیاتې شوې دي. هغه څرګنده کړې چې نور دوی دغه هیواد ته له متوجي ګواښونو تر هر چا ژر خبرېدلی شي. هغه د افغانستان په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې دوی د افغانستان وضعیت له نږدې څخه څاري. بلخوا د کابل نړیوال هوایي ډګر مسؤل مولوي عبدالهادي حمداني وایي چې دغه هوایي ډګر د نړیوالو پروازونو د برخې تخنیکي چارې 85% بشپړې شوې دي او ژر به ګڼو هیوادونو ته له دې ځایه پروازونه پیل شي. نوموړي په یو ویډیويي پیغام کې ویلي چې روسیه او ترکیه به هم ژر له کابل هوایي ډګر څخه الوتنې پیل کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د پاکستان لومړنی سوداګریز پرواز کابل ته نن ترسره شوی دی. بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنري عمومي مشر فیلیپو ګراندي کابل ته راغلی. د راپورونو له مخې د افغانستان د کډوالو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د هغه هرکلي ته هوایي ډګر ته ورغلی دی. ټاکل شوي چې دواړه لوري به په افغانستان کې د کډوالو پر وضعیت او له دوی سره د مرستو پر څرنګوالي خبرې اترې وکړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.